ګرانو دوستانو زه وړې یم زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د چین د ګمرکاتو ادارې د یوې شمېره د له مخې په تېرو 2 میاشتو کې چین نورو هېوادونو ته کابو 21 میلیارده ماسکونه صادر کړي دي او دا شمېره ښیي چې په چین کې د ماسک په شمول تولید شویو وقایوي توکو د کووید-19 وایروس پر ضد نړیواله مبارزه کې ستر رول لوبولی او لوبوي یې. خو د ځینو خواو لخوا د چین د ماسکونو پر کیفیت هم شک ښودل شوی دی. نو واقعیت څه دی؟ تاسو راځئ په چین کې د ماسک جوړونې بهیر له نږدې وګورئ. د تورین په نوم تخنیکي شرکت د بیجینګ په شنی نقیه کې دی. د روان کال په جنوري کې د کووید-19 وایروس تر خپرېدو وروسته په چین کې ماسکونو ته د خلکو اړتیاوې ډېرې زیاتې شوې. نو یاد شرکت د بیجینګ غړوارۍ په همغږۍ او مرستې د ماسک جوړونې تجهیزات او اړوند اومه مواد واخیستل. د دې شرکت مسؤل وویل دوی د تیر مارچ په لومړیو ورځو کې د ماسک جوړول پیل کړي دي. د چین حکومت د ماسکونو جوړونې په اړه جدي غوښتنې او معیارونه ټاکلي. زمونږ ټول اومه مواد باید تر څار وروسته فابریکې ته داخل شي او له ټولو تولیداتو خپله څارنه کوو. اوس دغه شرکت هره ورځ کابو 100,000 ماسکونه تولیدوي. زیاتره تولیدات یې په چین کې دننه خرڅیږي او په وروستیو ونیو کې یې د بهرنیو هیوادونو سپارښتنې هم ترلاسه کړي دي. اوس زمونږ ماسکونه په عمده توګه جاپان او امریکې ته صادریږي. جاپان ته یې په زیاته اندازه صادرو ځکه له جاپان سره سمندري لاره لرو. ګرانو دوستانو تاسې په دې ویډیو کې د چین د ماسک جوړونې بهیر له نږدې وکاته. دا یو واقعیت دی چې د چین د ماسک جوړونې شرکت د ماسکونو د ښه کیفیت د ساتلو لپاره جدي تدبیرونه نیولي دي او د دغه وایروس پر ضد نړیواله مبارزه کې فعال ګډون کړی دی. باور لرو چې زیار ایستونکي چینایان به د دغه وایروس پر ضد په روانه مبارزه کې لا زیات رول ولوبوي.